اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو ته سلام وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یقینا د وطن حالات ډیر خراب دي. پرون صفی الله پولیس کانسټیبل و لکي مروت کې، هغه چا ورته کال کړی دی چې راووځه، ما چې راووتلو په هغه فایرینګ شوی دی، نو چې دی راوتلو د کشر ورور نوید خان مروت چې زموږ د پی ټي ایم ذمهوار ملګری و، هغه ورسره و. نو په هغه فایرینګ کې دوی دواړه شهیدان شول. ډېر لوی دردناکه واقعه ده، ډېر لوی د ذهني اذیت واقعه ده چې موږ ټول ملګري ورسره مخ یو. یقینا داسې حالات او داسې واقعات هیڅ کله چاته معاف نه دي. همدومره صرف وایم، زه اوس هم په ضلع ګرځم، په یو ضلع کې یم، همدا ولسونه راټولوو، دا مشران کشران راټولوو، هم د دې دپاره چې نور زموږ ملګري هم او دا کام بد شي، ټول سره شریک شو، په شریکه باندې یو قدم واخیسته شي. دا اوسنۍ واقعه چې د صفی الله خان او د نوید خان مروت سره شوې ده، دا کورنۍ موږ پیژنو، انتهایي ننګیالی خلک دی، انتهایي پښتونپال خلک دی. نوید خان یو معصوم انسان ما لیدلی، کتلی، اورېدلی، چې د انسان به یعنې په ګول د وهلو زړه نه پرې وشي، هغه نن د ګولیو سره د خاوره کې مخ کېږي. نو ډېر زیات ورسره خفه یو مونږ. خو بیا هم د خاوره د وطن نه یو وګړی، نه یو سیمه، نه څوک مخصوص د دغې نه بچ دي. د دغې پر خلاف مبارزه به کوو، ملګري به حوصلې نه بیلي. یو وخت به د حضور صلی الله علیه وسلم هستي هم د ظلم جبر نه خپل کلی وطن هم پرېښوده. بیا چې کله بل ځای ته لاړلو، دوی هلته هم محفوظ نه و. بیا یې چې کله معاهده ورسره کړله، هغه خپل ملګري یې په درد او تکلیف کې مکه کې پرېښودل. یوازې یوه خبره چې وخت به راشي او دا هر څه به بیا سم شي. خو رښتیا چې یو وخت راغی، بیا هر څه د دوی په طرف و چې کوم مخالف و هغه یې زیر کړي وو. موږ هم که دا وخت ګوري، د پښتون قام د داسې یو حالاتو سره مخ دی چې ټیک ته په ډایرکټ د یو ریسپانس، د یو سخت جواب وس خو نه لري. خو البته یو تیاري موږ شروع کړې ده، حوصلې د ملګري نه بیلي. انشاءالله زموږ د یو ملګري درد تکلیف نه راواخله تر وینو پوره، نه چاته معاف دي، نه چاته معاف کوو. هم البته چې تر څو تیاري مکمله نه وي، ملګري به کوشش کوي چې په هره طریقه موږ یو لویه تیاري وکړو د خپلې خاورې د وطن په خاطر، د خپلو ملګرو او شهیدانو په خاطر باندې. هم هلته چې څومره هم ملګري دي، هغه د یوه لکي مروت ته ځانونه ورسوي. انشاءالله د دې واقعې پر خلاف به موږ حتما حرکت کوو، هېڅکله هم دغه واقعه داسې نه پرېږدو. د خدای دې صفی الله او نوید خان مروت ته شهادت قبول کړي او خدای دې دوی کورنۍ ته صبر ورکړي، خدای دې زموږ ټول ملګرو ته صبر ورکړي. د دغې ظلم جبر پر خلاف به زموږ مبارزه بیا هم جاري وي. هیڅ شی موږ د خپلې مبارزې نه پر شا کولی نه شي. آباد اوسئ.